السلام علیکم ملګرو. نن سبا هر سړی پریشان دی چې خپل نفس به څنګه کنټرول نو ویډیو راسره مکمل وګورئ. دوه طریقې دي، په دې دوو طریقو چې تاسو عمل وکړئ نو ستاسو نفس به کنټرول شي، ستاسو په لاس کې به یې هر څه. ملګرو دا دوه طریقې راسره وګورئ که نه، او په دې دوو طریقو تاسو عمل وکړئ نو بیا په کمنټ کې ووایئ چې ستاسو نفس تاسو په کنټرول کې دی او که نه دی، او که نه و نو بیا تاسو زما انفالو کړئ، او که صحیح طریقه وه نو ما فالو کړئ ضرور، او ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ او کمنټ وکړئ. ملګرو لومړنۍ طریقه دا ده چې مشرانو به ویل چې د نفس خلاف ځئ. نفس خلاف څنګه تللی؟ لکه تاسو ته اوس ښیم که نه، مثال په طور پر لکه تاسو اوس 3 روټۍ خوړی شئ او تاسو د نفس خلاف ځئ نو تاسو به 1 روټۍ خورئ. بل مثال دا دی که تاسو 2 ګیلاس اوبه څښئ او د نفس خلاف ځئ نو تاسو به 1 ګیلاس اوبه څښئ. تاسو اوس په دې خبره پوه شوي. او دویمه خبره دا ده، دویمه طریقه چې تاسو نفس څنګه کنټرول کولی شئ. ملګرو اکثر زموږ ذهنونو ته غلط سوچونه راځي نو موږ په هغه سوچ کې څه کوو، هغه سوچ کوو. نو چې کله هم تاسو ته غلط سوچ درځي نو تاسو کوشش کوئ چې د هغه سوچ نه وړاندې کېږئ، د هغه سوچ لرې کوئ د خپل ذهن نه بل طرف ته. ملګرو دا دوه طریقې دي، که چېرته تاسو په دې باندې عمل وکړئ نو ستاسو نفس به ستاسو په کنټرول کې وي، چېرته هم ستاسو نه به غلط کار په زندګۍ کې هم نه کېږي. ملګرو نن سبا هر سړی پریشانه دی، د دې پریشانۍ علاج دا دوه طریقې دي چې په دې دوو طریقو باندې تاسو عمل وکړئ نو انشاءالله ستاسو نفس به ستاسو په کنټرول کې وي او ستاسو څه غواړئ نو هغه به کېږي. که نه و نو په کمنټ کې ضرور ولیکئ او په دې باندې عمل وکړئ. یو څو ورځې تقریبا یو 21 ورځې پې عمل وکړئ، که بیا ونه شو نو بیا تاسو ویلی شئ ماته په کمنټ کې 21 ورځې پورې چې عمل وکړئ انشاءالله هر څه به ستاسو ټیک وي. او که نه و نو بیا ماته راشئ زما په چینل باندې یا فیسبوک پیج باندې انفالو مې کړئ، په کمنټ کې وکړئ یا په مسنجر باندې میسج وکړئ.